اشرف غني عمران خان ولې کابل ته راغوښتی و؟ نن درته مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. تیره ورځ د پاکستان صدراعظم عمران خان کابل ته سفر درلود. له کله چې هغه د پاکستان صدراعظم شوی دی افغانستان ته لومړی سفر و. په افغانستان کې حالات حساس دي. امریکا د وتلو په حال کې ده. طالبان د واک په هڅه کې دي. په دې وخت کې افغانستان ته د خان سفر ښه تاریخي موقع وه چې په نړیواله سطحه یو پارونکی ښه راغلاست ورته وویل شي. خو ولسمشر غني داسې ونه کړل. هغه داسې یو ښه راغلاست ورته وویل لکه د یو ورور هیواد ولسمشر چې راځي. حتی رسمي رخصتي ورته اعلان کړه. نه یوازې چې ولسمشر غني عمران خان ته یو بې اړتیا ترتیبات ونیول بلکې داسې توافقنامه یې ورسره لاسلیک کړې چې ځینې مادې مجهوله دي او هر ډول برداشت ورڅخه ممکن دی. ولسمشر غني د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره د ګډ لیدلوري په نامه یوه توافقنامه لاسلیک کړه. ولسمشر غني د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره د ګډ لیدلوري په نامه یوه توافقنامه لاسلیک کړه. دا د ګډ لیدلوري او ګډې همکارۍ توافقنامه په خپله دوهمه برخه کې داسې ماده لري چې مفهوم یې واضح نه دی او هر ډول فکر پکې کیدای شي. د ګډ لیدلوري د توافقنامې په دوهمه برخه کې راغلي دي چې دواړه لوري په سند کې د درج شوو مسایلو په هکله باید جرأتمندانه او سخت تصمیمونه ونیسي.